السلام علیکم، تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په خاص خبرونو. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره وایس چانسلر وینډي تامسن اسلام آباد کې ولیدل. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ کې د رایټ سایزینګ په اړه د کابینې کمیټې غونډه ترسره شوه. د دفاع وزیر خواجه محمد اسیف وهیلی دی چې د توانایي په څانګه کې د آذربایجان د صلاحیتونو څخه به ګټه ترلاسه کوو. د حکومت د محشي پالیسیانو په برکت معیشت د ترقي و خواته پرمختګ کوي. په پاکستان سټاک ایکسچینج کې چسبندي لیدل کیږي. او اوس بشپړه خبرونه. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره وایس چانسلر وینډي تامسن په اسلام آباد کې ولیدل. د لیدو کتو پر مهال وزیر اعظم وویل چې په پاکستاني ځوانانو کې د ژوند په ټولو څانګو کې صلاحیت او د هیواد نوم ځلانده کولو د بشپړه کار توان موجود دی. پاکستاني شاریان د لندن پوینټن او نورو نامتو نړیوالو تعلیمي ادارو څخه علم ترلاسه کولو وروسته په نړیوال مارکیټ کې مهم خدمتونه ترسره کوي. حکومت پاکستاني ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د میرټ په بنسټ د سکالرشپ او ملازمت لپاره د استولو ګڼ پروګرامونو معرفي کړل دي او په نو کړنلارو باندې کار دوام لري. وزیر اعظم زیاته کړه چې موږ خپل ځوانان د نړیوال مارکیټ د غوښتنو مطابق تیارولو کولو لپاره په ښه اراده لرو. وینډي تامسن وزیر اعظم محمد شهباز شریف په هیواد کې د تعلیمي د ودې لپاره په اوسنیو ګامونو باندې پیرزوینې وړاندې کړې. د لیدو کتو پر مهال د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ، د اقتصادي چارو وفاقي وزیر احد خان چیمه، حواله لرونکو ادارو لوړو افسرانو هم ګډون درلودی. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ کې د رایټ سایزینګ په اړه د کابینې کمیټې غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د ریونیو ډیویژن او د وزارت غربت د خاتمې او د ولسي تحفظ د کار چوکاټ، تنظیمي کالبوت، بجټ ټاکلو، خرڅونو او ولسي خدمت باندې د اثر جاج واخیستل شو. په دې موقع د خزانه وزیر وویل چې د ترانسفرمیشن په پلان د وزیر اعظم په منظورۍ کې نافذ کړل شوی دی. د کوم مرام چې په اپریشنانو کې شوالی راوستل دي. د خزانه وزیر د کمیټې ضلعي کمیټې د ریونیو ډیویژن او د وزارت د ختمولو او د سماجي تحفظ طالبوت د کارګردګي تفصیلي جاج اخیستلو هدایت وکړي. ضلعي کمیټې د دواړو ادارو سره مشاورت کوي چې د ولسي خدمتونو نتیجې غوره جوړولو موقع په ګوته کړل شي. د دفاع وزیر خواجه محمد اسیف وهیلی دی چې د توانایي په څانګه کې د آذربایجان د صلاحیتونو څخه به ګټه ترلاسه کوو. خواجه حسیب د آذربایجان د دفاعي پیداوار وزیر د ګډ کمیشن په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان او آذربایجان د ګډ کمیشن اتمه غونډه په زړه پورې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې او د انډیوالي اړیکې قایمه دي. د توانایي په څانګه کې د آذربایجان د صلاحیتونو څخه به فایده اخلو. وفاقي وزیر زیاته کړه چې په دفاعي څانګه کې د لوزنامو څخه به اړیکې نورې پیاوړې شي. د بزنس ټو بزنس تعلقات څخه به د دواړو هیوادونو کې سرمایه‌کاري وده وکړي. د حکومت د محشي پالیسیانو په برکت معیشت د ترقي و خواته پرمختګ کوي. په پاکستان سټاک ایکسچینج کې چسبندګي لیدل کیږي. بلې خواته د ډالر په قدر کې هم کمی شوې ده. تر اوسه پورې په مارکیټ کې د 399 کمپنیانو شیرز کاروبار شوی دی. د 210 کمپنیانو شیر په بیو کې چسبندي، د 168 کمپنیانو د شیرز په بیو کې کمی، بلې خواته د 22 کمپنیانو د شیرز په بیو کې هیڅ بدلون نه دی شوی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي هم په ډیوس اکنامک فورم کې په پاکستاني پولن کې ګډون وکړي. په بلوچستان بریک پاس دستور کې هغه د صوبې معدني، معاشي او وسایل د سرمایه‌کاري او امکانات څرګند کړي. د کوټ څخه د وقار احمد رپورټ. सीएम बलूचिस्तान एट डिवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। हैशटैग ने दुनिया भर से लोगों की तवज्जो हासिल की। I invite you to join us on this journey of transformation. Balochistan is open for business
and we're eager to partner with you. We can harness the potential to create shared values for Balochistan, Pakistan and beyond, whether you are interested in mining, agriculture, fisheries or urban development. The opportunities are boundless and the time is to act now. My government is committed to creating a business-friendly and forward-looking environment. Our policies prioritize investment facilitation, infrastructure development and regulatory reforms. डिवॉस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 53वें इजलास में पाकिस्तान पवेलियन के जेर एहतमाम बलूचिस्तान ब्रेकफास्ट तकरीब से खिताब में वजीर आला मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान दुनिया के लिए मिसाली इक्तिसादी मरकज बनने की सलाहियत रखता है। रैकोदे के जखायर आलमी सरमायाकारों के लिए बेमिसाल मौके फराहम करते हैं। It is important to unpack the word untapped potential of Balochistan. In a sense, we start from Balochistan's rich natural resources. No discussion on development in Balochistan can be had without its rich mineral deposits, which are among the richest in the world. From the Reko copper gold mines to abundant reserves of chromite, marble and natural gas, Balochistan offers immense opportunities for extraction, processing and export. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वजीर आला मीर सरफराज बुगटी और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की शिरकत बलूचिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। د BRA ډیر مطلوب دوه ترهګرو د وسلې په اچولو سره په کامیبیر کې شمولیت کړی دی. په کامیبیر کې ګډون کوونکو د تربت څخه چون شوي د بلوچستان اسمبلی د غړي د ظهور احمد د بلوچستان اسمبلی غړي د صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی او DIG CTD سره په ګډه خبري غونډه کې مهم انکشافات وکړل. په دې اکلا د کوټ څخه د وقار احمد رپورټ. के खिलाफ रियासती इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी। इब्राहिम दाग बुगटी, डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच और बशीर जेब के करीब तरीन और BRA के अहम तरीन कमांडर्स ने हथियार डाल के कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साबिक फरारी कमांडर नजीबुल्लाह दरवेश आदम और अब्दुल रशीद खुदायरात कमाश का दो साथियों के साथ कोयटा में मीडिया के सामने कहना था कि पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज ने बर वक्त हमें गलत राह पर आगे बढ़ने से रोका। मेरा नाम नजीबुल्लाह उर्फ उस्ताद आदम उर्फ उस्ताद दरवेश है। मेरा शुमार मकरन डिवीजन BRA के अहम कायदीनों में होता है। बरामदा खान बुगटी, डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच, बशीर ज़ेब बलोच, गुलजार इमाम उर्फ शंबे, इन तमाम ओहदेदारों से करीबी राब्ते मेरे रहे हैं। अपनी जिंदगी के अहम तरीन 19 साल तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नजर करने के बाद, असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। मौती जिंदगी 5 साल में बलूच आज़ादी पसंद तो का चिरांद आने असलियत कमा सरपद बुतन असलियत कमन देमात का मतलब किनारा कश होता हुकूमत पाकिस्तान दस्ता था। मुझे बहुत अफसोस है, मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। फौज ने बर वक्त कार्रवाई की, मुझे गलत रास्ते से रोका। मैं अपने बलोच नौजवान जो तंजीम में चले गए हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये रास्ता गलत है, वापस आ जाए। नजीबुल्लाह 14 साल से कलअदम BRA का हिस्सा था। नजीब के बैरून मुल्क इब्राहिम दाग BLF के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नजर और कलअदम BLA के बशीर ज़ेब से करीबी राब्ते थे। 2009 में पहले BLF और फिर 2016 में BRA में शामिल होने वाले अब्दुल रशीद खुदायदाद मकरान जोन के अहम कमांडर रहे। अब्दुल रशीद के भी गुलजार इमाम शंबे, दलीप शिकारी और मुकद्दम मरी से बराह रास्त कनेक्शंस थे। दोनों अहम कमांडर्स के साथ हथियार डालने वाले दो नौजवान जंगेज खान और फराज बशीर ने भी दहशतगर्द तंजीमों का हकीकी किरदार पहचान के दहशतगर्दी से किनाराकशी इख्तियार की। जो लोग रियासत पाकिस्तान, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी नजरियाती और जोग्राफी बाउंड्रीज को मानते हैं, उनके लिए हमेशा रियासत हुकूमत खुले दिल से उनको खैर मकदम करती है। रियासत की पॉलिसी है कि जो कौमी इदारे में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, उनको बेहतर जिंदगी जीने का एक मौका देते हैं। किस तरह से सबवर्जन हो रही है और किस तरीके से रिक्रूटमेंट की जा रही है, वो तमाम चीज़ें हमारी नॉलेज में आई हैं, जिस पे अभी मजीद काम हो रहा है। तो कोशिश हमारी इस तरह से है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको वापस लाया जाए और जो लोग जा रहे हैं उस तरफ जिनको रिक्रूट किया जा रहा है उनको भी रोका जाए।
हथियार डालने वालों ने मीडिया के सामने हुकूमत से भटके हुए मजीद नौजवानों की वापसी के लिए रास्ते हमवार करने की भी दरख्वास्त की। रियासत का किरदार मां के जैसा है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों की बदौलत साल 2024 में भी मुबैना खुदकुश हमला आवर अदीला बलोच भी कौमी धारे में शामिल हुई। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोएटा। د بلوچستان حکومت په صوبه کې د انټرنیټ او ټکنالوژي د ودې لپاره حکومتي او شخصي ملګرتیا ته د ټولې ممکنې اسانتیا ورکولو یقیني جوړولو لپاره نوي ګامونه اخلي. د دې خیالاتو څرګندونه ځانګړي میلمه صوبایي وزیر منصوبه بندي او ترقیات بلوچستان میر ظهور احمد بلیدي د نېشنل رورل سپورټ پروګرام انټرنیټ دوست او انټرنیټ زبردست او صوبایي لانچینګ ورکشاپ ته په وینا کولو وکړه. میر ظهور بلیدي وویل چې په بلوچستان کې انټرنیټ د صوبې لري پروتو سیمو پورې خورول او د دې سم استعمال رنګ چیلنج ور ټاکنې مکملولو لپاره د ټولو سټیک هولډرانو سره په یو ځای کار کوي چې داسې د بلوچستان ولس انټرنیټ او ټکنالوژي په ورکولو د هیواد او قام د ترقۍ لپاره استعمال کړل شي. دستور ډاکټر راشد باجوا CONRSK وایس چانسلر SBK ډاکټر روبینا مشتاق کمشنر کوئټه ډیویژن حمزه شفقت ډاکټر طاهر رشیدی CEO BRSP مشرف علي فاروقي بانی سټوریکټ او نمود مسلم چینل 8 PTV ورلد پاکستان هم ویناوي وکړي او ویل چې د دې ورکشاپ مقصد د بلوچستان کلیوالو میرمنو ځوانانو او ماشومانو کې ډیجیټل خواندګي او انټرنیټ سکیورټي ته وده ورکول وو. د ګوګل ډایټز فاونډیشن په مالی مرسته چلیدونکي انټرنیټ دوست او انټرنیټ زبردست مقصد د بلوچستان کلیوالو میرمنو ځوانانو او ماشومانو کې ډیجیټل خواندګي او انټرنیټ سکیورټي ته وده ورکول وو. د ګوګل ډایټز فاونډیشن په مالی مرسته چلیدونکي انټرنیټ دوست او انټرنیټ زبردست پروګرام په لومړۍ برخه کې لږ او ډیر 48,000 کسانو پورې رسیدل ترلاسه کړل سو او په کوم کې چې د 23,000 کلیوالي میرمنې او 15,000 سکول ماشومانو ګډ وو. په ورکشاپ کې د لسمیله کې چې د بلوچستان د نورو سیمو څخه راغول ګټه اخیستونکو کسانو په پینل خبرو اترو کې برخه واخیسته او د پروګرام د هغوی په ژوند د تاثیراتو تجزیه یې وکړه. د چیف سیکریټري بلوچستان شکیل قادر خان تر صدارت لاندې په صوبه کې وځوانانو ته د روزګار ښې موقعې په لټون کې په بېلابېلو څانګو کې مرسته ورکولو په هکله غونډه وشوه. په دا مهال د چیف سیکریټري وینا وه چې صوبایي حکومت د بېروزګاره ځوانانو دپاره قامي روزګار پروګرام پیل کوي. په شخصي څانګه کې به لږ او ډېر 2,15,000 نوي ملازمتونه پیدا کیږي. پروګرام په حل کولو دپاره په ټولې ګامونه اخیستل کیږي. و ټولو محکومو ته د روزګار موقعې پیدا کولو دپاره به هنګامي بنیادونو د کار کولو هدایت کول سوی دی. شکیل قادر خان وویل چې د بلوچستان ځوانان په اوس د ترقي میوو څخه ګټه ترلاسه کوي. ضلعي امیر جماعت اسلامي جعفر آباد مولانا حیوب منصور خبري کانفرنس ته وینا کول وویل چې په 8 فروری به یوم تشکل منځل کیږي. په 8 فروری د جعفر آباد ولس د غلامي زنجیرونو په ماتولو د شعورمند کېدو سره څرګندونه وکړه. MPA جعفر آباد عبدالمجید بادینی د ولس د ترقي او خوشحالي لپاره هر ممکن هڅې کوي. هغه ویل چې د ډیر اعلی او ټولو ماجتون موږ په شمسي هړو. د ډیپټي کمشنر میرمن فریده ترین پر هدایت باندې اسسټنټ کمشنر سیف الدین کوسا د نادرا ریجسټریشن سنټر سبتپور ناصابه دوره وکړه او د ولسی اسانتیاو جاج واخیست. د دورې مقصد و ولس ته وده ورکول سو اسانتیاو جاج اخیستل او ولسی ستونزې سمدستي اوارول وو. په دا مهال اسسټنټ کمشنر په مرکز کې د موجود 2 کسانو سره ولیدل. اسسټنټ کمشنر سیف الله کوسا او انتظار حسین جمالی انچارج نادرا ته هم هدایت جاری کړی چې ضروري معلومات د ټولو اسانتیاو پیس او ضروري لازمات تفصیل دی په دې ښکاره ځای کې وځړول شي. په ضلع لورلایي کې د کوکنار افیوم د کشف په ضد اپریشن پیل کړل شو. اپریشن د ډیپټي کمشنر لورلایي میران بلوچ په حکم اسسټنټ کمشنر مختر اجمل خان مندوخیل په مشرۍ کې وسو چې پکې انټي نارکوټکس فورس، لیویس فورس، لیویس QRF فورس او پولیس فورس شامل وو. اپریشن د تحصیل مختر په سیمه کې په 15 ایکړه باندې د کرل سوي کوکنار د فصل لپاره د لګول سوي 48 شاوخوا شمسي شیشې 8 سمرسیبل او نور سامان په قبضه کې واخیستی. د کوکنارو فصل په څو ورځو کې به هوبه نه ورسېدو ځای سي. د زمیندارانو په ضد به اکسایز او نارکوټکس ژر د FIR لړۍ پیل کړي.
د تیرو 15 ورځو په دوران کې پاکستان کوسټ ګارډز د معلوماتو پر بنیاد د سهیلي بلوچستان او د سند په بیلابیلو سیمو کې کاروایانې په کولو 9,15,440 لیټره د ایراني ډیزل ګریزي ناکامه کړې ده. د دې سربیره د هوتل او جیونی څخه د 4.5 کیلوګرام چرس د هیواد دننه او د باندې ګریزي هم ناکامه کړل. د ذکر شوي نشه یي شیان قبضه کې په اخیستلو د قانوني کاروایي پیل کړل شوی دی. د نیول شوو نشه یي شیانو په نړیوال مارکیټ کې مالیت 0.15 میلیونه ډالر شول کیږي. د دې سربیره د سړک په چوکۍ باندې د کتنې په دوران کې د 10.6 میلیونه کالدارو د مالیت د بیلابیلو نورو شیانو ګریزي ترسیلات هم ناکامه کړل شوي دي. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو سیمو د موسم حال او مشترک اجازت د لوی الله پامان.